دې دا ویډیو ونه لیده غټ تاوان به وکړي. د درود شریف ویونکي لپاره د څلور پرختو لویه قرباني واوره. جناب پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ته څلور واړه پرختې جبرائیل، میکائیل، اسرافیل او عزرائیل علیه السلام راغلي. جبرائیل علیه السلام ویل ای د الله پاک رسوله، چا چې په تا باندې 10 ځله درود شریف ویل زه به هغه خپله له لاسه ونیسم او په پل صراط به یې تیر کړم. میکائیل علیه السلام ویل ای د الله پاک رسوله، چا چې په تا 10 ځله درود شریف ویل زه به هغې کس ته په خپله د خوست کوثر نه ډک ډک جامونه ورکوم. اسرافیل علیه السلام ویل زه به د الله پاک په درګاه کې په سجده سر کیږدم او تر هغې به سر پورته نه کړم تر څو چې د دغې کس ګناهونه معاف نه شي. عزرائیل علیه السلام ویل ای د الله پاک رسوله، کوم کس چې په تا 10 ځله درود شریف ویل زه به د دغې کس روح لکه د انبیاو کرامو په شان په اسانۍ سره قبض کړم. ای مسلمانه که غواړې په صدقه جاري کې برخه واخلي نو د شیطان ممنه دومره یې شیر کړه چې ستا له وجې نور مسلمان هم په پیغمبر پاک علیه السلام درود شریف ووایي. جزاک الله.